دې تارکول لګول یو بلډوزر چې ګاډي پیچ ګرځي اول څه خبره وکم تاسو به وکړئ ویډیو سٹارټ تو ریکارډ کوم دوباره سره کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ایریګیشن ډپارټمنټ نه کینال انسپکټر حاتیانو بیګا زمونږ د ایکسین سیپ پسې یو ویډیو شوی وه چې په هغې کې د هغه پسې د کرپشن او د ردو بدو خبرې شوې وې او دا ویل شوي د روډ په باره کې چې دا روډ 24 فوټ دی یا 26 فوټ دی نو د دې خبره په دې باندې صحیح وایي چې دې لکه مسټیک دې ته دا شوی دی دې وایي چې دا روډ په 18 پاتې شو خو دا 18 په 18 نه دی یو طرف ته 5 فوټ پات دی بل طرف ته 3 فوټ د کنکریټو کار دی شولډر دی د هغه د سیمنټو کې جوړیږي نو ټوټل د دې ویټنس د دې روډ 26 فوټ دی الان کې دې 24 یادوي نو زمونږ ایکسیډنټ صاحب د دې روډ 26 فوټ ټول پلنوالی راوستی دی خو دوی پوه شوي نه دي او دوی دا ویډیو جوړه کړې نو دوی به د دې اوس وضاحت وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زه زمان متدین جاتیانو یم او پی ټی آی سره تعلق ساتم مونږ پرون دغه شان روډ د پاسه ولاړو خلکو یو څه بل څه خبرې کولې چې یاره دا چل دی هغه چل دی په دې دوران کې مونږ د پارټۍ سره تعلق ساتو بس خلکو کنځل وینا کول بس مونږ ته پکې کسان وي چې دا چل دی هغه چل مونږ ما ویډیو وکړه او مونږ هم پوه شوي نه غلط فهمۍ کړو چې یاره دا داسې 24 فوټ دی او دا چې مونږ معلومات وکړو هغې کې دا 5 فوټ چې دی دا پکې دا سایډ والي دي او دغه دی او نور مونږ ویډیو مونږ کمه کړې ده هغه مونږ نه پوه شوي غلطۍ کې رانه شوې ده او مونږ د هر سره چې خبر شو مونږ د دې نه معافي غواړو او د ایکسین صاحب ته کو چا ردې بدې ویلي مونږ د هغه نه معذرت کوو او معافي ترې غواړو مونږ په دغه نه پوه شوي والسلام بس دغه اوس داسې وایرل کا ته تاسو هم دته ورواړه چاته صحیح ده بل چاته نه دغه کوم